زه الله دې صحت در الله دې آباد لره نور کور کې خیرت ده. واده دې کړی که نه دې کړی وګړه استاد که نه جری. نه نه، واده مې نه دی کړی، جاری. دا خو بس دینه پسې چې کې نو دا ته اوس نه ها؟ عمر در باندې تیر نه دی که نه عمر دې کم دی. نه، عمر خو مې کم دی، دومره مطلب نه یم. لکه څه چې څومره عمر به مې. عمر مې یعنې څلېرویشت ما نه به مشر دی که نه. عمر مې څلېرویشت کاله دی. ها بیا خو ما نه کشر یې ډېر. زما د شوي 31 سال عمر دی. ها ها، نه زما خو عمر څلېرویشت کاله دی. ما دغه مې کړې ده، کویدن مې کړې، خو دغه مې نه دی کړی، واده مې نه دی کړی. زه الله دې وادم په خیر وکړه. الله دې الله. خوشحاله نصیب کا. الله الله. دې قدرمن لره. زه کلاس سٹارټ کو به استاد. او ما سره چارج دغه مسله راځي که نه، کلاس سټارټ کوو. کار دې کړی دی چې کوم شی و؟ او به استاد هغه نه مخکې او کار خو پروډکټ هانټینګ باندې خو زه الحمدلله ذهن زما ورسېد تاسو ته خو ما یو پروډکټ درولې چې دا مې هانټینګ کړی. او دلته نور لګي کې هانټینګ کې لګه مسله دا دسې ده چې ځینې کې سیلران کم وي، ځینې کې مازون خپل ناستي، په ځینې کې مطلب هغه پرسنټیج چې وي هغه د لسو نه مطلب زیات راښکته شوی. نو پروډکټ هانټینګ باندې ان شاء الله پوه شوی یم خو چې داسې یو لار اختیار کړو چې د یو پروډکټ زر پیدا کو. صحیح ده. هغه به تا ویلو چې زه ان شاء الله بس ها. هغې به کار وکړم. अब ان شاء الله وکړو. صحیح ده. اوس به یې وکړو. او نور ان شاء الله پروډکټ هانټینګ باندې به زما پوه شوی. هغه یو دانه مې چې درولېږلو هغې نه به مې ستا ان شاء الله اندازه لګېدلې چې یاره دی پرې پوه شوی. ان شاء الله صحیح ده. ځه اوس داسې کوو که نه، چې کلاس هم ډېر ښه. لینتي کوم نه تا ته، بس تا ته داسې کوم که نه چې تا زه پوه کړم په مین چې زموږ کوم مقصد دی. صحیح ده. چې په کم ټایم کې ته صحیح کار کې ډېر کار کې صحیح ده. هغې کې. صحیح ده. الله دې خوشحاله. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې یاره مونږ به پروډکټ هانټینګ کوو. تا ته ما کومې طریقې ښودلې وې؟ یو مې درله بیسټ سیلر ښودلی و، صحیح شو. او بل نیو ها تا ته ما او کوم بیسټ سیلر او او یو مې درته دا ښودلی و، نیو ریلیز. صحیح شو. اوس مونږ نه ته نیو ریلیس باندې خو مونږ کار نه و کړی. بیسټ سیلر کې مونږ لګیا یو. نیو ریلیز کې دا هغه پروډکټ دی که نه، بس په دې کار مه کوه. ګوره ها، دې کې هغه پروډکټ دي چې نوي نوي لانچ شوي دي، امازون ته نوي نوي راغلي. لکه په دې چې ته کلیک وکړې که نه، نو تا ته به هغه پروډکټ شو شي چې کوم امازون ته نوي راغلي. لکه دا هغه پروډکټ دي چې په امازون باندې نوي نوي لیست شوي دي. صحیح ده. دا میتھډ دی موږ سره. ها اوس ها زه تا ها ته هغه ټریک ښیم چې هغه کار ها ورکوي، چې هغې کې تا ته ریزلټ میلاوي. ګوره، یو دی موږ سره ها کیورډ. کیورډ داسې دی، دلته ته ګورې که نه، دا سرچ. صحیح ده که نه؟ دلته به ته د ځان نه مطلب کیورډز ورکوه. لکه ها مثلا سپون ته ورکو که نه، سپون او په انګلیش کې وایي کاشوغې ته، چمچ ته سپون. سپون دی ورکو. سپون. ګوره ورته ته به مختلف کیورډ سرچ کې، تا سپون ورکو، دې کې اوس تا ته ټولې کاشوغې. کیورډز مطلب دا په سر کیورډز مطلب دا کیورډز مطلب مختلف دا نمونه دي که نه، دغه ورکول. لکه مطلب سپون شو، کپ شو که نه، په انګلیش کې چې اوس دي که نه، تا ته اوس څه یاد دي؟ ستا ذهن ته چې څه راځي هغه دلته سرچ کوه. او هغه به ذهن ته مې ان شاء الله او بس. هغه به ته سرچ کړې، نو په دې کې به تا ته ښه پروډکټ ګوره. دې کې ته ګرځه، دې کې ته ګوره. اوس دا پروډکټ دی، فار ایگزامپل دا پروډکټ دی، دا راته کولاو که ته وګوره چې یاره دا خپله کرایټیریا په دې باندې اپلای کا چې یاره دا پروډکټ. صحیح شو. نو په دې کې تا ته ښه پروډکټ میلاوي. داسې سپون شو، دغه رنګ یې ورکړې. زه اوس سرچ کوم کپ، سی یو پی کپ. کپ مې سرچ کو. کیورډز دي دا چې ستا ذهن ته څه راځي هغه به ته سرچ کړې. وګوره کپ کې، صحیح شو. کپ کې اوس صحیح. ما سره دا دي.
ته به دې کې ګورې مطلب دا دی دا پروډکټ راکولاو که داسې وکړو دې کې تا ته ښه پروډکټ میلاوېدلی شي په دې کیورډز کې صحیح ده صحیح شو. صحیح کیورډ شو. یو مونږ سره دا طریقه ده اوس د زه پوی کوم که نه د ټول نه زبردست طریقه ده بله هم ښیم بل دی که نه برانډډ ها پروډکټ مونږ دغه کړو اوس چې دی جنریک پروډکټ به مونږ څنګه فایند آوټ کوو جنریک پروډکټ خو ته پیژنې که نه ها. جنریک او 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 جنریک او هغه پروډکټ دی چې د هغې برانډ نه وي معلوم اکثر په یو ای مارکیټ کې جنریک پروډکټس سیل کېږي نو جنریک پروډکټ ګوره دلته به ته ورکړې جنریک ګوره جنریک پروډکټ دا دی دلته رالی که نه ګوره ته دې باندې کلیک وکړه صحیح شو. ګوره دا ټول اوس جنریک پروډکټ دې باندې د برانډ لوګو وغیره شته نشته پې نشته یو شی نشته، نه په دې نشته. باندې شته په دې باندې شته په دې باندې نشته په دې کې په جنریک پروډکټ کې تا نشته. ته ډېر زبردست پروډکټ پیدا کېدلی شي ګوره داسې په دې کې ته ګرځې دا تا ته آیډیا در کوم چې په دې طریقې سره به ته کار کوې ګوره دا پروډکټ وګوره داسې وګوره پر خپله صحیح. کرایټیریا پې اپلای کړې دې ته وګوره څومره سیلې دی 600 پرایس هم صحیح دی دا ته وګوره نو دې کې تا ته ښه پروډکټس چې دي په دې کې تا ته پیدا کېدلی شي په جنریک کې داسې ګوره ها چې ته دا اوپن کړي صحیح. ګوره دا پروډکټ به زه اوپن دا به زه اوپن ګوره ها سیلران هم پکې زیات ناست دي ګوره ها پوهېږې که نه زما په خبره تاسو نت لکه دغه دی، زما आवाज اورې ته نت به دې کمزوری که نه. زما او आवाज او 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 आवाज صحیح ده ګوره خیر دا به لږ زه ریفرش کړم ګوره جنریک تا ورکو که نه دلته جنریک پروډکټ دې کې به تا ته دې کې به تا ته هغه پروډکټس راځي چې کوم جنریک دي د هغې برانډ نه دی معلوم ته داسې ورکړه جنریک سره جنریک دې ورکو که نه دلته ته سرچ کا جنریک کیورډ سره سرچ کا لکه جنریک کې ته کوم یو پروډکټ غواړې جنریک کې زه غواړم چې سپوني کاشوغه وي جنریک کې زه غواړم جنریک کې مطلب ستا خبره مونږ به کپ یا سپون یا چل داسې کا ګوره دا راکولاو شو دلته برانډ څه دی برانډ مطلب نه دی معلوم داسې ELF بس مطلب دا داسې دی که نه چېره مطلب دغه دی بس دا جنریک پروډکټ دی صحیح ده اوس چې دی که نه یو منټ ښه دلته زه ورکوم جنریک کوم یو پروډکټ وګورم احسان الله روح جنریک کې زه ګورم سپون ورکوم جنریک واچ وګوره مطلب واچ ورکا جنریک واچ ده کوشش کوه که نه چې الکترونیک سیزونه نه دي ابه نه الې ښه په جنریک کې صحیح ده که نه ښه بالکل صحیح. هغه مونږ ویلي چې کوم ماتیږي یا بنالو چې کوم تاریخ تیر یا بنالو چې کوم الکترونیک سامان یا بنالو دا خبره ده اوس چې دی که نه دا به وګورم ګوره ها دا اوس جنریک واچ ستا خبره دې کې تا ته ښایسته دا وګوره دا ټول جنریک دي دې ته وګوره جنریک دا جنریک خو اوس زه تا ته مین ټاپک ته راځم زه تا ته وایم چې یاره پروډکټ دا خو جنریک پروډکټ فایند آوټ کول دي که نه کیورډز به ورکې او تا ته به جنریک پروډکټس راځي داسې جنریک پروډکټ جنریک سپون جنریک پلانې شي جنریک یو شي چې څه ستا ذهن کې هغه څه چې دی هغه به ته شاباسي صحیح ده که نه خو اوس زه تا ته یو بل شی ښیم ورسېدم اوس زه تا ته یو بل شی ښیم که نه احسان الله رو ما چې تا ته ویلي چې زه به تا ته داسې یو ټریک ښیم چې په نیمه ګنټه کې به ته ډېر پروډکټ راوباسې صحیح
هغه کومه طریقه را هغه دار ګور ورته لکه مثال دا پروډکټ چې دی دا تا پیدا کو لکه بل اور چې تا یو پروډکټ چې دی هغه فایند اوټ کو تا چې کله دا پروډکټ فایند اوټ کو دا او دا ستاره دا پروډکټ ستاره کرایټیریا مطابق دی صحیح شو صحیح صحیح. دا ستاره کرایټیریا مطابق دی کرایټیریا هو تاسو ته پته راکنه صحیح شو دی باندې تا مهنت کو او او راته پته ده. په دې باندې تا مهنت کو دا پروډکټ چې دی دا تا فایند اوټ کو اوس زتا ته ویم کنه څنګه چې تا په دې پروډکټ باندې مهنت کړې ده احسان الله رور کنه صحیح ده ډیر مهنت دی په کو یو غنټه دی په واړول 2 غنټې دی په واړولې دې کې اوس څومره سیلران ناشتي او دې کې څومره سیلران ناشتي 21 21 سیلرز دی په دې کې ناشتي صحیح شو څنګه چې یویش 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 تا چې څنګه په دې باندې مهنت کړې دغه رنګي دغه یویش سیلران چې دویم په دې باندې مهنت کړې لري په کنه صحیح. هغه هم په کړې لري مهنت اوس به خپل ذهن او جنګي چې را دوی څنګه مهنت کړې لري په دې پروډکټ باندې کچر د دې سره نور پروډکټس وي نو په هغه باندې دوی مهنت کړي د سره کنه لکه په دې باندې چې څنګه مهنت کړي که هغه سره لس پروډکټ نوري نو بالکل په هغه باندې مهنت کړي د سره کنه خامخا نو خامخا مونږ به اوس هغه لس پروډکټ ځان رسو چې را دې سره چې کوم نور لس پروډکټس دي هغه مونږ ګورو چې هغه څنګه دي نو د هغه دا طریقه ده چې یا دلته په دې سیلر باندې کلیک وکړه په سیلر دې کلیک وکړو صحیح شو دلته به تاسو سره دا لوډینګ کوي ګور ورته اوس دته د خیم چې څنګه به پروډکټس ته وباسي یا دلته سکرول ډاون کړه سی یو منټ صبر وکړه صحیح. اوس به مونږ جاسوسي کوو دې ته سپای میتھډ مطلب جاسوسي د یو چا پیچا کول د یو چا جاسوسي کول اوس به مونږ دا اوپن کو دې کې به مونږ داسې سیلر ګورو کنه د ریټینګ ته ګوره دلته داسې سیلر ورکې ګورو چې د هغې ریټینګ کم وي مطلب داسې سیلر وي چې زموږ په شانتې نوی سیلر وي بالکل په امازون باندې نوی وي نو د هغې لپاره به مونږ ګورو چې یاره داسې سیلر چې د هغې ریټینګ د یو نه واله تر 20 پورې چې ریټینګ د یو نه واله تر 20 پورې د شلو پورې د دې ریټینګ څومره دی د یو نه واله تر 40 پورې نه دا صحیح نه دی مونږ ګورو د دې څومره دی د دې ریټینګ دی 600 او 14 دا هم صحیح نه دی دا یو سره ها مونږ به ګورو دې کې نوې سیلر ګورو کرا پیدا شي ورکی ګور دارې دلته وګوره نیو سیلر د دې ریټینګ بیخي نشته ریټینګ نشته کنه ډیپ ټی سپارک جنرال ټریډینګ ال ال سی او نیو سیلر دی بالکل زموږ په شانته مونږ به دا د دې سٹور به اوپن کو نیو ټیب کې به راځو اوپن کم دا مې اوپن کو دسې ګورو ورکی بل ورکی ګورو اوس دارې د دې 3 سال وخت دام نیو دی خو زه ګورو ورکی کچر تر کې بل مونږ پیدا ګوره ها لاندې ښکته کېږه ریټینګ یې ګوره ریټینګ ته یې ګوره ریټینګ ته یې ګوره ریټینګ ته یې ګوره ریټینګ یې ګوره دا پاس درنه تیر شو کنه د هغې هم ریټینګ چې دی هغې ریټینګ ته وګوره زیات دی ګوره ورته ها د دې ریټینګ څومره دی ښکاري درته لس دی دا نیو دی او لس دی دا صحیح دی کنه دا به هم زه اوپن کړم او دا نیو شو دا نیو دی صحیح شو ها بس دا دور کې نیو اوس د دې سٹور ګورو ها د دې جاسوسي کوو لومبی مونږ دا اوپن کړی دی دا مونږ اوپن کو داسې دلته ته ګورې ویزټ د ډیپ ټی سپارک جنرال ټریډینګ ال ال سی سٹور فرنٹ د دې دا سٹور فرنٹ اوس مونږ اوپن کوو د دې ګورو صحیح ده دا مې اوپن کو اوس ګوره دی ته ها دې سره اوس چې څومره پروډکټس دي که نه 90% چې دی دا پروډکټ دا به ویننګ پروډکټ وي ګوره ورته بالکل اوس ته دا یو پروډکټ چې دی دا مونږ اوپن کوو ګوره ورته ښه زه دا پروډکټ چې دی زه دا ته اوپن کوم په دې باندې زه خپله کرایټیریا اپلای کوم چې ګوره دا څنګه پروډکټ دی دا مې اوپن کو سیل ته وګوره منتلی ها څومره سیل دی 3000 3000 زر ګور دا دوه پروډکټ هغه شان دی بچ ته په یو پروډکټ باندې 2 غنټې اړولې اوس ته په یو غنټه کې 50 پروډکټس دي هغه به ته فایند اوټ کې جاسوسي چې کې پوه شو زما په خبره ګوره ها شاباش دا ټول نه اسانه طریقه ده زه خپل په دې باندې بالکل بالکل بالکل
یو پروډکټ چې تا د کله پیدا شي وینینګ کنه، بس په هغه کې ها. دا او چې دا پروډکټ تا ته پته ولګي چې او دا وینینګ دی، بس دا راکولاو که په دې کې دننه لاړ شي د دې سیلرانو ګوره یو یو هغه کې تا ته بل پیدا شو، بس دننه پکې ځه. دا چې دی دا ته په کلونو کې نشي ختمولی. دا وګوره دا څومره ښه پروډکټ دی. بي اس آر ته وګوره، ګوره ها، بي اس آر ته وګوره څومره دی، 250 ښه بي اس آر دی. دلته وګوره دو پنځوس. څومره سیلران ورکې ناست دي، ها. 14 څوارلس. 14 څوارلس. 14 پکې ناست دي. امازون پکې شته، دلته وګوره امازون پکې نشته. نشته. امازون پکې نشته، شته پکې نشته پکې. نشته. نشته. امازون امازون پکې نشته. ام. ګوره ورته سیلې څومره دی، صحیح. منتلی سیلې څومره دی، من ته 1000 نه پورته ده. 1000. ریټینګ یې څومره دی، ریټینګ یې چې دی دغه دی 4.1. نو د دې نه بل ښه پروډکټ شته، ښه پروډکټ دی که نه. نه. او دلته دا عبید استاد د پرسنټیج د لس راښکته شوی، موږ تاسو ویلو چې د 10 نه تر 15 پورې که پرسنټیج راښکته وغیر نه هغه نه بیا موږ د پاره دومره نه 10% څه پروا نه کوي، مطلب چې 30% 40% بیا مسله کوي. 15 پروا نه کیږي نه که 15 15 پروا شوي. نه کوي، 15 شلم پروا نه کوي. ها ها ها. صحیح دا ده، صحیح ده. ها ها. صحیح شو. 15 پروا نه کوي، بس 15 پورې ځه. صحیح ده. صحیح صحیح. اوس وګوره ما ته څنګه ښه پروډکټ میلاو شو. دې ته وګوره، ګوره دا بل درته زه اوس ښیم. دا به وګورو، دې ته وګوره دې ته وګوره څومره سیلر دی ورکي 28. بیا ساري څومره دی 6. چې دی دغه د شپږ دی. ها ګوره ورته سیلې څومره دی منتلی 3000. منتلی سیل چې دی 3000 3000. 3000. ګوره دلته یې وګوره، دغه یې وګوره دلته سیلر چې کوم دی دا ورکې وګوره چې دې کې امازون شته او که نه. هلته یې که درته نه ښودی، ګوره دا سیلر دی، شاباس. دا سیلر دی، ګوره دلته وګوره نشته 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 نشته. امازون پکې نشته، وګوره نشته. نشته پکې. په یو منټ هم تېر نشته. نه شو، څنګه مې درته پیدا کړو پروډکټ په کم ټایم کې. دا خو عبید استاد ډېر اسانه شو، بل باندې خو زما زړه اوس شین شو. په هغه راته پروډکټ باندې پیدا کېدو، ځینې کې به 2 سیلرانو، ځینې کې به امازون خپله ناستو. دا چې دی که نه ګوره زه تا ته یم چې څنګه دی یو دا نو پروډکټ اوس تا ته ښه میلاو شو که نه. دا پروډکټ او دا پروډکټ او دا اوس ښه دی که نه. په دې کې بس ته دننه ځه، دې سیلران راکولاو که چې هغه دې راکولاو هغه کې درته ښه پروډکټ میلاو شو، مخکې پکې بیا ځه پکې ځه دا ټول عمر کې ته نشي، بس د دې نه ته نشي وتلی. عبید استاد دغه سیلران به موږ هغه سیلران ګورو چې پکې نوي او ریټینګ یې کم وي که نه، هغې به موږ راکولاوو که نه. او چې د هغې ریټینګ د یو نه واله تر 20 پورې تر 30 پورې دې وي، خیر څه مسله نه کوي. اوس عبید استاد همدغه پروډکټ کې چې موږ ننوتي یو دي کې اوس بل پروډکټ چې پیدا کوو، دغه خیر بخښنه غواړم، اوس ته دغه سیلران ته لاړ شي او بل پروډکټ په دې کې پیدا کړو، همدغه چې دا کوم دي کولاو کړی دی. ګوره ها دا پروډکټ دا دغه دی که نه، دا پروډکټ ښه پروډکټ دی که نه، او ښه پروډکټ دی. ګوره ورته ها 28 سیلران دي پکې. دې ریټینګ ته ګوره، ریټینګ د دې څومره ریټینګ دی دلته وګوره 2 ریټینګ ښکاري درته. هلو کم یو کې دلته وګوره دا پروډکټ ما اوپن کړو، خپل پروډکټ اورم دلته تا ته دا ریټینګ ښکاري او 2 ریټینګ دی. ته دا اوپن کا، دا اوپن دا به بیا چېرته اوپن کوو عبید استاد؟ دی ډایرکټ پې کلیک وکړه، خو دلته چې دی ته پې کلیک وکړه دلته نیو ټیب کې اوپن کوو نو دا به ستانه بیا ګډوډ کېږي نه. ډایرکټ چې ته په دې باندې کلیک وکړې که نه دا به اوپن شي، خو زه په دې باندې کلیک وکړم داسې اوپن مې کو. ګوره ورته ها دا دی دلته لوډینګ کوي، دا پروډکټ دی ګوره ورته ها نیو ټیب کې څنګه نیو ټیب کې یا به ډایرکټ ته پې ډایرکټ کلیک کوه، بس داسې درته رالې مخې ته که نه، داسې پې کلیک وکړه د پاسه څنګه چې یو شی ته اوپن کې په لینک باندې کلیک د پاس سر کې ګوره ورته زه درته اوس وایم راځي که نه. بس ته چې پې کلیک وکړې دا به اوپن شي. صحیح ده که نه. څنګه چې ته لینک اوپن کې که نه ګوګل کې تا ته ویب سایټ راشي ته په هغې کلیک وکړې او اوپن شي، داسې به یې اوپن کړي. ها صحیح ده که نه.
ډایرکټ په کلیک کوم. او داسې په ډایرکټ کلیک کوه. الو، आवाज اورې زما؟ اورم عبید. ها، ګوره ها دا. ها اورم. ها صحیح. پوهېږې که نه زما په خبره باندې اسانه دی. ګوره دا دی، دا ما سره اوپن. استاد سکرین نه ښیي ماته. اوس اوس اواز دې راځي. اوس صحیح شو سکرین؟ سکرین دې نه ښیي سکرین. اوس هم نه ښیي؟ نه سکرین خو ماته نه ښیي. اوس صحیح شو، اوس صحیح شو. ها، ګوره ورته دلته دا ما اوپن کو. ها، اما هغه تا ماته ویل که نه هغه کم ریټینګ والا دا ما اوپن کو. او دې سره چې کوم پروډکټس دي که نه، چارج ختم شو یار. ګوره دا پروډکټ دی که نه، بار ته څوک شته هغوی کار کوي. ها، یو 2 منټه صبر وکړه. ښه احسان الله رو، یو 2 منټ زه بار وځم. ها، دا لپټاپ هلته چارج تږدم نو تا ته صحیح ده صحیح کلاس کمپلیټ. صحیح ده صحیح ده. خیر خیر भाई, मोबाइल थोड़ा साइड पे करो यार. صحیح شو. صحیح شو ان شاء الله. صحیح دی ده. اوري आवाज احسان الله رو. اورم عبید استاد، ها، اورم بالکل. اوس صحیح شو. حال زه لږ کلاس صحیح دی نن. ښه ډېر زبردست دی. په غور به ورته ګورو. صحیح ده صحیح. صحیح ده. ګوره ها، ما اوپن کو کنه دا بل سټور مې اوپن کو د بل کس. صحیح ده کنه، نیو سیلر دی. دلته تا ته ښکاري دا پروډکټ؟ ٹھیک ده. او دا پروډکټ زه اوپن کوم. ګوره ورته صحیح ده. او دا ښکاري. دا زه اوپن کوم. ګوره دې کې به هر یو پروډکټ 90% چې دی کنه پروډکټس به ورکې ټول د کاري بیکاره پروډکټس به ورکې نه وي. بالکل. اسانه طریقه ستا کار اسانه شو. ها، بس په دې باندې کار کوم. الله دې خوشحال. په یو ټریک هم کار مه کوه. ها، نه بس صحیح. صحیح. ګوره دا پروډکټ دی کنه، پرایس هم صحیح دی، منتلی سیل هم صحیح دی. او اوس ګورو کنه په دې کې یو منتلی مسله ده. دې کې یو مسله ده، دا پرسنټ پرسنټیج ورکې زیات. پرسنټیج زیات دی. زیات دی. خو بیا هم کنه یو ټریک دی، لکه دې کې به تا ته ریزلټ ملاویږي خامخا. چې ته کار وکړې، یو 2 غنټې کار کوې کنه، ته به مطمئن یې د خپل کار نه. داسې به هغه د سر درد به دې پکې نه وي په دې کې. ګوره ها، نور به پروډکټس بس په دې ان شاء الله بيخي ورسېدم له خیره. په دې بيخي مې ذهن خلاص شو ان او شاء الله. اسانه دی کنه، خوښ دې شو. بيخي دا خو ډېر اسانه و. هغه نور ما کتل کوم یو چېرته ما درلېږلی هغه مې ډېر په تکلیف پیدا کړی و، ځکه ما پرې ځینې کې اول به امازون خپله و، ځینې کې به سیلران. ما ویل کنه مې پرې چې احسان الله رو لږ په عذاب شي، دا دماغ یې لږ کولاو شي. مې اول ورته تیاره دغه نه ورکوم نوړی. صحیح ده کنه. الله دې خوشحاله کړه. مې صحیح ده صحیح ده. پرې چې لږ په عذاب کوم. اوس اوس مې ایله ورسره اوس زړه ولګېده که نه. اوس کنه اسانه شو، کار اسانه شو که نه. بس اوس ته صرف په دې باندې کار کوه. ها، ځکه د هغه ټیم سره ما هم ویل کنه، بیخي بس. ما تا ته ویل چې ته به ما ته دغه راکړې. تا ته ما څومره پروډکټس یاد کړي، ډېر کم مې درته یاد کړي. ما ته پته و چې دا سخت دی. که په هغې باندې ته ما ته ټاسک راکړې که نه چې ما ته په یو هفته کې 100 پروډکټس پیدا کړم، ما ته هم هغه سخت دی. ها، پوه شو په هغې باندې. ډېر سخت په هغې باندې. خو ځان دومره مې کړه درته عبید استاد چې هغه ستا ذهن مې په دې کولاو کړو چې یاره پروډکټ هانټینګ باندې د ده ذهن راورسېده. ما ته پته ولګېده، ته پې پوه شو. اوس به ته دې چې که نه ما ته په یو هفته کې ته 50 پروډکټس پیدا کړي او کېدای شي ته زیات لکه اسان. بالکل بالکل. ګوره دا پروډکټ ما اوپن کړ. ها، پرسنټیج هم صحیح صحیح. دی. پرسنټیج صحیح دی. بیخي 100 دی. ها، سیلر چې دی هغه هم پکې ټیک دی.
صحیح. او منتلی سیل هم صحیح دی. اوس به پکې صرف دومره وګورو کنه چې امازون پکې شته او کنه. دلته به راشي سیلر ته په دې باندې کلیک وکړه. طریقه خو مې سخته نه ده کنه احسان الله رو. نه 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 بیخي الحمدلله ډېر د امازون کلاس عبید استاد یو نه بل زیات خوند کوي مزه کوي. دا خو بس چې پوهېږي بیا خو ډېره مزه کوي کنه. ګور دی نه ډېر ډېر. ټایم بیوټي امازون پکې نشته ها. امازون پکې نشته بس. صحیح. دا وګوره دلته دی دا سیلران دي موږ سره. دې کې امازون نشته څومره زبردست پروډکټ دی کمپټیشن هم پکې نشته او پروډکټ هم ښه پروډکټ دی. دا موږ بالکل. په ګپ شپ کې دا موږ پیدا کوو خو چې کله ته دې ته سیریس کښېنې که نه نو تا ته بیا ډېر ښه نه نه صحیح ده که نه دا ضرورت الحمدلله خبر شوقي. نه لکه زه تا ته داسې در کوم چې زه خو تا ته مطلب صرف هغه ډیمو در کوم صرف تا پوی کوم نو چې کله اوس دې ته ته صحیح. کښېنې خپله که نه نو ته به دومره پروډکټس پیدا کړې چې یاره سوچ نه به بهري بس د دې نه به ته بالکل. نه وځې داسې به ته روان یې که نه ښه پروډکټ درته پیدا شو شیټ کې ریډ کول دغه رنګي بس داسې کوه که نه د دې نه بعد چې دغه وکړه بل پروډکټ کې وردن نشه چې کوم کې سیلر زیات وي هغه کې وردن نشوي نیو سیلر ودې کته هغې نه پروډکټس راویستو سټور فرنټ به ټول ګوري داسې به نه کوې ګوره چې ځان دې خلاصې داسې دا سټور فرنټ دی که نه د دې ټول پروډکټس وګوره ټول دې ختم کړل که نه سټور فرنټ ختم شو عبید استاد دلته یو سوال دی کنه دا وکړه چې د کم سړي ریټینګ کم دی د پروډکټ ته موږ ولې نه نوځو؟ دا ګوره د دې دا مطلب دی که نه چې مونږ به هغه چا سره مقابله کوو چې هغه مونږ د هغې د مقابلې یو چې هغه نیو سیلري زموږ په شان دی اوس چې کوم غټ سیلري د هغې ریټینګ چې زیات وي نو د دې دا مطلب دی چې دا آلریډي په امازون باندې د ډېر ټایم نه کار کوي او دې ډېر محنت کړی دی صحیح ده که نه نو موږ هغې سره مقابله نشو کولی بل چې زموږ رنګ کس وي نو د دې دا مطلب دی چې یاره دا هم زموږ رنګ یو سیلر دی او دا امازون باندې نیو راغلی دی د سره چې کوم پروډکټس دي هغه زموږ هم په کار دي دغه پروډکټ چې بیا کوم یو دی عبید استاد دا خو د سر نشته دا به موږ هول سیلر نه په علی بابا کې اخلو دنه خو نشو اخیستی که نه. نه دا خو صرف موږ ته آیډیا وشو چې دا د لیست کړی دی صحیح شو که نه دا یې خرڅوي نو ګوره ښه دې کې یو بله خبره هم ده ها احسان الله روی دا چې موږ ګورو که نه دا زموږ رنګ سیلر دی که نه دا اوس تا ته را پته ولګېده چې دا پروډکټ چې چا سره دی هغه زموږ رنګ یو سیلر دی صحیح ده شاباش. زموږ رنګ سیلر دی دومره پورې خو ستا ذهن چې دی هغه کولاو شو اوس چې دی صحیح شو. موږ ته دا پته اوس موږ ته د دې نه دا اندازه مو لګېده چې یاره د دې چې دا پروډکټ چې دی د کوم سپلایر نه اخیستی دی نو که دا هم زموږ رنګ سیلر دی که چېرته موږ ورولو نو دغه سپلایر چې دی موږ ته هم دا پروډکټ راکوي ښه پوه شوې زما په خبره او د دې سپلایر ته به موږ ځان څنګه رسوم دا پروډکټ چې اوس موږ اخلو اوس سپلایر هغه زه تا ته بیا د هغې به بل کلاس وي انشاءالله سپلایر سره بیا موږ سپلایر سره موږ کنټیکټ څنګه کوو هغې به انشاءالله زه تا ته کوم خو صرف اوس ته ذهن کې را کښېنوو چې موږ به ویننګ پروډکټ څنګه راوباسو ویننګ بیخي پروډکټ صحیح. دا طریقه به تا ته یاد وي چې نیو سیلر وي د هغې ریټینګ به چې دی دا سیلر به وي لکه څنګه چې موږ وي ٹھیک شو بس موږ به پروډکټ جاسوسي په تور باندې ښه د ویننګ پروډکټ پیدا کوو دغه ته چې د کیسه ټولو نه ښه طریقه همدغه ده موږ سره صحیح ده بیخي صحیح ده که نه بیخي مې خوښه ده بیخي بس صحیح ده جنریک ماشاءالله. پروډکټ چې دي جنریک د چل زده کړو جنریک هم دا طریقه ده ګور که ته جنریک پروډکټ ګورې که نه احسان الله رو یو جنریک پروډکټ تا ته پیدا شو په هغې کې دننه لاړ شه نیو سیلر سره وګوره هغې سره به نور هم دغه شان دي ښه جنریک پروډکټ بیخي د ټولو صحیح بس ده همدغه یو دغه دی د ټولو نه ښه طریقه چې ده هغه دا جاسوسي ده سپاینګ ده جاسوسي ده بالکل او ډېره ښایسته طریقه ده په اسانه ده تا ته رزلټ ملایي ډېره ښایسته اسانه دی خو د مړه اوس میلا په ذهن کولاو شو انشاءالله اوس به ډېرې پروډکټ کې پیدا کړو خیر. ته به ما ته انشاءالله بلې هفتې پورې که نه نن د څه ورځ ده بلې دې ورځې پورې به ته ما ته 50 پروډکټ راکړې ها صحیح ده انشاءالله اوس بیخي بېغمه اوسې کله خیر. صحیح ده که زه نه به ستا د دغې ایسن نمبر به درلیږم دلته ما تر اوسه دا جیمیل نه ده برابر ایسن به در کوم نه داسې به نه بیا کوې ته به جیمیل نه دی خپل جیمیل چې دی هغه به دغه کړي ګوګل جوړ که خاص اسانه جوړېږي خیر دی بس دا جیمیل پکې ایډ که او بس دغه شان یو ساده شان شیټ جوړ که هغې کې پروډکټس وي ایډ کوه صحیح ده بس نور بیخي صحیح ده بیا به زه د هغې تا ته تصویر درلیږم د هغه شیټ شیټ به بیا زه وګورم چې کله دې ایډ کړو بیا به ما ته تصویر راولېږي بیا به زه وګورم دا اسانه ده بیخي صحیح ده انشاءالله زه صحیح ده بس کلاس لینتې کوم نه بس دومره پورې دی صحیح ده انشاءالله بیخي زه صحیح ده بس دا ډېر ښه کلاس او ډېر خوندور
اوس به بس خپل پروډکټ کې باندې کار شروع کړو، ګورو به له خیره را پیدا کوو به. تا ته ما هغه سیزونه ختم کړل په کوم باندې چې ته هسې په عذابېدلې، صحیح ده که نه؟ هغه دلته څه نه الله وه. دې آباد لا. صحیح الله ده. دې خوشاله کړه. خو بس څه دا ډیره مطلب ښه هسې طریقه وه او ډیره ښایسته اسانه طریقه ده. دا طریقه ده، په دې باندې ته کار وکړه انشاءالله. ته ګوره تا ته څنګه دي، ته به خوشحاله وې. الله دې خوشاله کړه، ډیره زیاته مننه. بس هم دومره کلاس نن بس هم دی څنګه؟ بس صحیح ده، هو همدومره بس دی ده. صحیح شو که نه؟ زه الله دې قدرمن لره. بس دغه بیا ما ته راولېږه عبید تاسو ته استاد، صحیح ده؟ انشاءالله شیر کوم. صحیح شو. صحیح شو. ډېر مننه. ډیره زیاته مهرباني. الله دې خوشاله کړه. سلام علیکم. سلامونه کوه. سلام.